الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل أو كما قال. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې په دنیا کې کم خلق الله ته ډېر نږدې دي په هغې به د دنیا مصیبتونو تکلیفونه زیات راځي او په ټولو کې زیات تکلیفونه په پیغمبرانو راغلي دي. ثم الامثل فالامثل، بیا چې کم پیغمبر پسې د دویم نمبر بیا د دریم نمبر کم چې خدای ته څومره نږدې دی هغه همره په انسان باندې تکلیفونه او مصیبتونه راځي. حضرت موسی علیہ السلام دی د یعقوب علیہ السلام پنځم پوش کې تقریبا وسیرا دی او مصر کې هغه زمانہ کې پیدا شوی دی چې کما زمانہ کې مشهور فرعون ولید ابن مصعب د مصر بادشاہ او د بادشاہ سره د خدای دعوه کړی و او دا به وی چې انا ربکم الاعلى زستاسو رب ما خورا کوټم نه ګورې لوی رب لوی خدای ما. د بادشاہي ډیر زور او شور کې وا او خلقو با دته سجدې کولې عبادت به کو تر دې حد پورې چې کم با د دربار ته نشو را رسیدینو د خپل ډانچې خپل شکل بوتان جوړ کړیو هغه خلکو لور کړیو چې خپل کورونو کې زما دی بت سجدې کوي او د مصر چې څومره ګردونه وا خلکونو ټول بو د خدای او د تبه سجدې کول او یا د بت عبادت به کو سجده به کوله. یو ځل خوب ولید چې د شپې ز خوبینی چې په خپل تخت باندې ناشته ما او یو سړی راغی په زمری باندې سور دی او چوکا وسره لاس کېدا او داغه دومره رعب او هیبت چې خلق ته تختی سو کو لار کې وته نشي ودرې دي سو کې را منې کولی نشي او نیغ راغی د فرعون ته د زمانه دغه فرعون ته مخامخ ادرید او وی چې زی په دا سر په چوکو والم او د تخت نه لاندې را غردولم. بل خو به داسې ولید یو سړی راغی او زه په تخت باندې ناشته مو زما د تخت د خپېونی ولا ویړه قولا تخت مات شو د لاندې پریوتم او بل خو به امداسې لیدلی چې یو سړی د گریوان نه رونی وما او پزما کې راو غرزول مو د پاسه علت راکړي. دا ګڼ خوبونه چې د ولیدل نو د خپل بادشاہ خلق راغون کړل مشوره کوي چې دا خو هیبتناک خوب دی زما پکې ډېر لوی تذلیل دی او ذلت دی او د بادشاہ او د تخت د ختمېدو اشارې دي پکې نو چې څومره په هغه زمانه کې د پخوانو کتابونو پوی خلقو یا نجومیانو یا ساحرانو مصر کې خو جادوګر ډیرو
یا د فرعون وزیران او داغه د دربار خلکو د ټولو یو مشترکه میټینګ یو کو او خوب چې لیدنو دا به وی چې دا کم سړی راځي نو دا د بنی اسرائیل د طرف نه رواني. مصر کې دوه قسمه خلک اوسېدل، یو د فرعون د قوم خلک هغې ته به قبطیان وي، او یو بنی اسرائیل هغې د ښار نه بار اوسېدل، هغې ته به بنی اسرائیل به وي دا د موسی علیه السلام قومو، دا هغه قومو چې حضرت یعقوب علیه السلام او یوسف علیہ السلام کله مصر تراغلیو نو د یعقوب علیہ السلام 12 زامنو دا داغي اولاد په دا مصر کې خور شویو، د بهر نه راغلیو. مشوره چې کول هغې دا سوچ ورته ورکو ری ورکړه چې صاحب داسې معلومیږي چې د بنی اسرائیلو کې څوک پیدا کېدو والا دی او یا پیدا شوی دی، خو نجومیانو وی چې نه پیدا کېدو والا دی او هغه به ستا د زوال سبب ګرځي، ستا د بادشاہ د اخیستو ذریعه به ګرځي. وی خصو کم وی صاحب دی کې خو هېڅ یره نشته، دا لږ پیدا نه دی پیدا کېږي، د دې خوب نه داسې معلومیږي. نو ته دا حکم وکړه چې بني اسرائیلو کې څومره هلکان پیدا کېږي دا ټول به مړه کړو، یو به نه پرېږدو، دې باړو پیدا نشي. لیکن دا الله د فیصله مقابله کې د انسان تدبیرونه هیڅ کار نه ورکوي. که ته ډېر هم تدبیرونه وکړې او ډېر سوچونه وکړې، خو چې د الله څه فیصلې نو هغه یقینا کېدو والی. نو بهر کیف ده خو فیصله وکړه هر سړي سره، خو د ځان فکر وي چې زه د بچم خلک دې ټول مړه شي، زما په خلکو څه فیصله وکړله چې بس کم ماشوم په بنی اسرائیلو کې پیدا کېږي بس دا لالوی. قرآن شریف کې الله ویذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، الک چې به پیدا کېده د مور په مخ کې جاسوسانې سیړي والا خوارو، کور په کور به او پته خو د پیدایش لګي، داسې نه چې ګنې خبره پټه ده. جاسوسان خواره دي، خو چې بنی اسرائیلو کې کم ماشوم پیدا کېږي الک هغه حلالۍ د مور په مخ کې، او چې کمې جنکې دی هغه پرېږدي. دا څومره انتهایی ظلم دی. ماشوم بی ګناه وجل دا ډېر لوی ظلم دی، ډېر زیاتې دی. او بیا د مور مخ کې په هغه چاړه راښکل دا د ظلم انتها ده. رونو یاد وساتئ ظلم ډېر خطرناک شی دی. ظالم یو وخت کې ظلم کوي، دی دا نه ګوري چې زما دا ظلم یو ذات دی چې هغه نی او ماله به زما د ظلم سزا راکوي. الله خو د چا ظلم پرېږدي نه، چې څومره ظلم دی وکړه په دې خبره پوه شه چې دا الله سره لیکلې پراته دي او د دې سزا به درته میلاویږي، که دنیا کې به درکوي خو که نه آخرت خو جدتلی نه دی. ځکه نبی علیہ السلام فرمایي چې کله مظلوم د خولې نه آهو باسي وی دا فوراً د اوریځو د پاسه شي او د الله دربار ته رسیږي، او رب العالمین ته د مظلوم د فریاد نظر بل شي نه رسی. الله ورته وی چې اے مظلوم لانصرنک ولو بعد حین، امداد به دې کوم، خیر دی لږ وخت په پکې وي خو امداد به دې کوم. نو ظلمونه شروع کړل، ماشومان لکان به لالول او جنکې به پرېښودې. زمانه تیره شوه نو چې دا چا باندې یو مصیبت راشي او څه وخت تېر شي لږ زوړ شي، د سړي ویاړه لږ غوندې مطمئني، تازه کې سړی پریشان وي، وروسته بیا لږ پریشانی کمیږي. بیا یو ځل د میټینګ راغونډ کړی و او دا سوچ یې کو چې هلکان خو مونږه ډېر زیات حلال کړل، څه به کوو؟ چا وی صاحب دا خو که داسې د هلکان مونږ حلالو نو دا بني اسرائیل خو زمونږ خدمتونه کوي، زمونږ پټو کې دوی خدمت کوي، زمونږ لختي دوی صفا کوي، زمونږ ټټۍ دوی صفا کوي، زمونږ په کور کې غلامۍ ژوند دوی تېروي، نو دا به بیا سبا دا خدمتونه مونږ په چا کوو؟ واقعي دا خو دا نوی کول وجلې کېږي او زاړه مري، په چا به خدمت کوو؟ نو ګوره قمقل سړي چې که نه د هغه عقل او سوچ نه وی داسې کوی یو کال دا ماشومان وجنه او بل کال یې مه وجنه. اوس بېوقوف بچیه چې دا په کم کال یې نه وجنې که دی کې هغه لږ پیدا شي. قدرت الهي هم داسې کول چې کم کال وي مه وجنې، هغې کې د موسی علیه السلام یو ورور حضرت هارون علیه السلام وی پیدا شو، او چې په کم کال وجنې هغه کال بیا د موسی علیه السلام د پیدا کېدو دی. الله ښیي
یعنی الله دې په بل کال کې پیدا کولې شو، د بنی اسرائیل نه علاوه بل ځای کې پیدا کولې شو. دې فرعون ته دا خوب ډونه خو دا کار والله کړو، لیکن دې کې الله د ظلم ښکارا کوي چې چې خلکو تم پتو لګي چې فرعون ډیر ظالم او بنی اسرائیل تم پتو لګي چې موږ سره ډیر ظلم شوی دی او د موسی علی السلام د برکت نه مونږه الله د ظلم نه خلاص کړیو، مونږ ته آزاد کړیو. دا الله هر کار کې حکمت دی. دې چې کله پیدا کېده قرآن شریف کې الله فرمایي مونږ د مور ته الهام وکړو، د مور ته اطلاع ورکړه. و اوحینا الی ام موسی، هغه تم اطلاع ورکړه چې کله دا ماشوم د پیدا شي چې هیڅ فکر ونه کړي، دی به یو صندوق کې بند کی، صندوق به دریاب ته وغورځي. ان رادوه الیک وجاعلوه من المرسلین، اس فکر بنه کې هم ستا دی غېږې له به واپس تل راولم. او دی به څوک وجني نه، زما په کتاب کې دا فیصله ده چې دنه به پیغمبر جوړېږي. دا مونږ فیصله کړې. نو چې دنه د پیغمبر جوړول غواړم او هغې ته خو پته وه، هغه خو په څلورم پنځم پوښ کې د ډېر لوی پیغمبر نوسیم وه، او د موسی علیه السلام پلار عمران د یعقوب علیه السلام په څلورم پوښ کې نوسیم دی. پته ده ورته چې الله خدا کار کوي، کولی شي. یو بعض مفسرینو یو خبر لیکلې ده چې کله دې پیدا شو د فرعون کاردارانو له چا اطلاع ورکړه چې دې کور کې ماشوم پیدا شو. هغې چې څنګه راننوتل او د مور ته د موسی علیه السلام پته ولګېدله چې دا خو دا ظالمان رالل، نو دې وایي دغه وخت تنور بل کړی، تنور یې بل کړی و، ډوډۍ پخولې. د دې دماغو کارونه که الله ته مازغه واغېشتل، لیونی یې کړه او دا ماشوم یې راواغېش هغه تنور کې وغورځو. یعنې په عقل څوک ماشوم تنور کې نه غورځوي. الله کول داسې چې ودرېږه د دې نه دا عقل اخلم، دا پویت اخلمه، دې ته خیمه چې دا ماشوم به صندوق کې بچکی بندی ذات بچکولو والا زیمه، ماشوم یې تنور کې وغورځو چې هغې څنګه راننوتله. ماشوم یې وکت کور په ګوټ په ګوټې تلاشي واغېشتله، ماشوم خو نشته. هغې واپس لاړل، چې واپس لاړل د دې هوش راغی چې ماشوم مې څه کړ، بچی مې څه کړ. چې وی کتل ماشوم په اور کې موسی علیه السلام پروت دی او خاندي روچتې کړ. قدرت خو یې ولید د پروردګار. الله ورته همدا القا وکړه چې ته دا صندوق جوړ کړه، دا ماشوم پکې واچوه. صندوق یې جوړ کړو، حضرت موسی علیه السلام یې پکې واچو او صندوق سوړې بند یې کړلی و چې کوم لوی دریاب دی دریای نیل هغې کې وغورځو. او د موسی علیه السلام خور و هغې ته یې ویل چې ته په دې غاړه ورسره ځه، معلومات کوه چې دا صندوق کوم خوا ځي. الله وی زی بچکوم او تاله را رسوم، نو اوس ګور چې څه کېږي. حضرت موسی علیہ السلام الله پیدا کړم ډېر ښکلی و، پیغمبر اسم خشتی. په پیغمبر کې نه الله باطنی عیب پیدا کوي او نه ظاهري عیب. یو پیغمبر په مخ د ځمکه ګوډ شل ړون کوڼ بې ژبې بې پوزه بې غوږه نه دی پیدا کړی چې څوک پیغور ورنکړي چې مړه ستا دې شکل ته وګوره ته د پیغمبر لیقې. او باطن کې پیغمبر پاک او صفائی ډېر خشته او رڼا تتلا چې صندوق کې وغورځاو او صندوق کې دریاب کې وغورځاو. الله د دریاب د چپو په حکم، الله خو هر شی د الله د حکم تابع دی. هغه دریاب کې هغه صندوق رو زی د دریاب نه د فرعون محل ته یو لوی نهر تللی دی. پخوا د بادشاهانو که ستاسو خیال دي د خپل محلونه د دریاب په دې غاړو جوړ کړي دي. د دریاب نه یو نهر تللی دی د فرعون محل ته چې هغې کې پې هغوی سیل کوي او لامبي پکې یو تفریح کوي او د هغې په غاړه بوټي دي ولې دي. الله داسې کول چې چپو هغه صندوق حقه نیر ته ور مخامخ کړ. خورې په یره کې ده چې خدایه دا خو په بل طرف ورغی. او چې بیا هغه نیر ته ورغی نو ټیم داسې و چې د فرعون ښځه د بیبي آسیا دا ډېره نیکه بیبي ده، سره د نورو وینځو راوتې ده د دریاب په دې غاړه باندې خپله مشغولا کوي، خپل ازادي کوي او خپل گپ شپ لګوي. دا صندوق ور روان دی. الله داسې وکړه چې د هغې مخې ته یو اونه په دې نیر کې راښکته وه، د هغه اونې څانګې سره صندوق ونښته، د هغې مخکې ونښته. جنۍ وایي
هغه د فرعون ښځې ته آسیې ته چې دا صندوق دلته ونښت صندوق کې څه دي وی ته اوچت که دي کې څه دي صندوق څه کوي چې هغه ورله او هغه صندوق له ګوتې یوړې ځکه بعضې علما وایي چې موسی مو اوبو ته وایي په عبرانی کې او سا اونې ته وایي د اونې او د اوبو په منځ کې دی روچت شو ځکه یې ورته موسی نوم کېښودل یو قول دی چې صندوق یې روچت کوي جید صاحب دا خو دروند دی وی ته روچت که چې څنګه یې روچت که او د صندوق نه سر کولاو که اوس حضرت موسی علیه السلام ماشوم پکې پروت دی او داسې خشته ښکلی ماشوم چې فوراً د فرعون د ښځې الله تعالی ورسره غیر اختیاري مینه پیدا کړه قرآن شریف کې الله وایي چې موږ ورسره د هغې مینه پیدا کړه دا ګوره زړونه خو د الله په اختیار کې دي که القلوب بین یدی الرحمن زړونه د الله په لاس کې دي بین اصبعی الرحمن بین یدی الرحمن د الله د ګوتو د الله د لاسونو په منځ کې چې کوم خو یې اړی یقلبه کیف یشاء چې الله څنګه غواړي خو یې اړی راړی بس زړی پې عاشق شو چې دا ماشوم خشته ښکلی او په دې پویم شوه چې دا ماشوم هم چا زمونږ دا لالولو نه دریاب ته غورځولی دی ګوره زمونږ ګوتو له راغی روچت یې کوي صبر وکړه دا ماشوم ماله راکړې غېږ کې یې واغېسته موسی علیه السلام خو پیغمبر دی خشته دی ښکلی دی د پیغمبرۍ اثار دي پکې او مزېدار هم دی د هغې زړه ورسره الله پیدا کړ مینه یې ورسره پیدا کړه فوراً ودرېږې صبر وکړې زه د خپل خاوند نه فرعون نه اجازت غواړم په منډه دا ماشوم هغه له یوړه یو ماشوم مې ومونده ډېر خشته دی او د دې بیبي آسیې نارینه اولاد نو او د فرعون ډېره زیاته مینه وه دې سره انتهایی محبت زما اوس تا نارینه اولاد نشته که دې خوښ یې نو دې به مونږ په زوی والې ونیسو نه ښځې ګورې هسې نه د هغه هلک نی وی نه دا به زمونږ خوا کې لوی شي مونږ به یې لوی کړو چې زمونږ په غېږ کې لوی شي مونږ مینه ورکړو چې مونږ څه کوو دی به هغه کوي زمونږ زوی به شي ستا زوی به شي نو چې ستا زوی شو نو دی به ستا نافرماني خو نه کوي ستا غېږ کې به لویږي زما غېږ کې به لوی وي دی به زمونږ تابعداري مونږ چې ورته کم عقل ښایو هغسې به زده کوي د فرعون زړه کې مینه پیدا شو ښځه چې ستا خوښه ده نو به دا به زمونږ زوی شي او خشته دی غورځولو ته اوس زړه کېږي هم نه دې خوا ته د موسی علیه السلام خور تماشه کوي دا م ورتاو شوه چې ورېږه زما رور خو دوی د دشمن لاس ته لاړ یا خدایا مونږ خو دوی نه پټاو دریاب ته م غورځو دا خو دوی ګوتو له لاړ چې دوی ورپسې نه خرې کوي څه لوبې به کوي چې پته ولګېده چې ماشوم سره خو د دې مینه پیدا شوه هله وی څوک راولی چې د ماشوم له پی ورکړي د خوشحالۍ نه یو م راځي بل م راځي چې یاره دا ماشوم له به څوک پی ورکوي ځکه پی والا ته خو به هم ډېر لوی انعام میلاویږي حضرت موسی علیه السلام د چا پی نه اخلي پی نه اخلي هغې کوشش کوي پی نه اخلي د موسی علیه السلام دا خور ورته وایي یاره یو کورنۍ درته نه ښیم هل ادلکم علی اهل بیت یو کورنۍ درته نه ښیم چې هغې به د ده یکفلونه تربیت وکړي او د هغې ښځو داسې پی دي د هغه کورنۍ چې هر ماشوم هغه پی قبلی نو دا به په دې علاقو کې بعضې دیانې ښځې وي لکه اوس هم چې د چا ماشوم کېږي بعضې ښځې وي هغې خدمت کوي نو بعضې به د پی ورکولو والا ښځې وي د فرعون کور والا هم دا سوچو که بي بي آسیې چېر دا به څوک ښځه به وی ښه داسې وکړه ته راوله مونږ وګورو خور یې په منډه لاړو مور ته وایي چې هغه دقسې واقع وشو هغه ماشوم خو د فرعون کور ته لاړ هغې خو په زویوالی ونیوه ته راشه ماشوم له د چا پی نه اخلي د هغې خو بیا هم بچی و هغې زړه کې هم صدمه وه د خپل بچی به م وینمه ځکه خدای پاک خو ما سره وعده کړې ده چې انا رادوه الیک ستا غېږې لی راولم لکه چې مال یې جوړ راولي چې دې څنګه موسی علیه السلام روچت که خو چې لاول ورننوته نو الله ورته زړه کې الهام کوي چې هسې نه دي پې ګمان ونه کړي چې د دې زوی دی نو دا هم چې ورننوته نه دا خو ډېر لرې ځای دی دلته خو زه خدمت له نه راځم او دا خو د بادشاه محل دربار دی څوک به وایي تلاشي دې کوم او څوک به وایي مه راځه او څوک به وایي داسې کو او که دې ماشوم کې مانه لږه کوتاهي وشي نو سبا به تاسو بیا وایئ چې تا ناجوړه کو مړ دې کو تکلیف دې ورکړه نه زه نه شم کولی لږ خبره پې ځان پې درنوي چې دې اونه پوی نه شي چې ګنې دی بچی دی نه ته راشه ته ماشوم خو له اول سینې ته واچوه پته ولګي چې ستا پی خوري که نه خوري چې موسی علیه السلام یې سینې ته واچوه خو خپله مور ده فورا یې پی راښکل شروع کړو پوره موړ شو د موسی علیه السلام هغې خوشحاله شو
او ډیر زیات بیبي آسیه خوشاله شو، فرعون خوشاله شو، د فرعون بل لور دا غم خوشاله شو چې دا خو ماشوم تکارو مشو. وی بداسیو کا تعالی مونږه تنخواه مقررو او ته دې ماشوم لا پی ورکو. نه 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 زه نشم ورکولی، زه دلته نشم راتلی، ځای لرې دی او زه خپل کور خوشې نشم پرېښودی. نه نه دا خو د بل چا پی نه لري، د بادشاه حکم دی خامخا به ورکوې. ښه نو چې خامخا پکې خبره ده نو مهرباني به کوې دې مال راکړې، زه به خپل کور ته بوځم هلته به له پی ورکوم. هغې وی داسې به وکړو اور الله چې ورته ویلو چې انا ردوه الیک تا ته واپس کوو، د الله فیصله رښتیا که دروغ وي رښتیا. کور ته یې بوته ماشوم، اومقه ماشوم خدای خپلې مور له بوته حضرت موسی علیه السلام، او مور ولا خپل پی ورکړي او دې طرف نه ولا تنخواه مقرر شوه. او د تنخواه نه علاوه صاحب دونه عزت یې کېږي د دې ښځې ټول خلک وایي چې دا خو هغه ښځه ده چې د فرعون بچې پالي. او الله پکې دا حکمت و چې مور ته واپس شي او د یو کافر ښځې پی د موسی علیه السلام خولې ته لاړ نه شي، د بل چا پی نه اخېستل. دی خو پیغمبر جوړېږي، دی به د کافرې ښځې د فرعون د قوم د یو کافرې ښځې پی بس کی، نه د خپلې مور پی بس کی. تنخواه مقرر شو. صیبه بیبي آسیه کله کله راځي دا ماشوم ویني نو په یو لوی جلوس کې راځي او خلک هم ډېر لوی استقبال کې ولاړي. او د موسی علیه السلام د برکت نه د بني اسرائیلو قدر هم شروع شو. فرعون اعلان وکړ نور ماشومان مه وژنئ، ځکه دې قوم الګ زما بچی شو. او پوه شو که نه چې د دې قوم دی، ځکه خو د دې به غورځولي چا کنه، بل چا خو نه دی غورځولي، مونږ خو د دې ماشومان حلالو. پام کوئ بس مه وژنئ ماشومان نور مه حلالوئ. او صاحب خلک به هم تل خپل نمبر خلک جوړی که نه. ماشوم ته موسی علیه السلام له چا کمبل وړو، چا جامې وړو، چا مور له جامې وړو چې ګورې صاحب اسیې ته وایه چې دغسې پلانکي دا تحفه راوړې ده، پلانکي تحفه راوړې ده. الله مهربانه بادشاه. عسى ان تکرهوا شیئا وهو خیر لکم. الله وی تاسو به یو شی بد ګڼئ بس تاسو دپاره بهتر. ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، د هر تکلیف او سختۍ سره ډبل اسانتیا الله وی زه ورکوم. بهر کیفو ماشوم لویږي چې کله ماشومه د پیو نه پرېکړی شو دی وی اوس موږ له خپل ماشوم راکړه. ماشوم یې ورکړه. یو ځل فرعون سره په غېږ کې موسی علیه السلام ناست دی، فرعون هم غټه ګیره وه. دا ګیره بعضې علاقو کې رواج دی، لکه پټکې بعضې علاقو کې رواجي خامخا خلک پسرې ګیرې نه پټکې وي غټ غټ. دارنګې بعضې علاقو کې د ګیرې رواج نو هغه غټه ګیره و. موسی علیه السلام لاس دې ګیرې ته واچو داسې لاندې راخ کړه، یو چکې وله ورکړه. فرعون زر یاسیې ته وایي یاسیې ما درته نه وې دا هماغه هلک معلومېږي، دا د اوس نه پکې جذبه شته د ګیرې نه ونیوم لاندې راخ کړم. او فرعون په لوی مجلس کې ناستو، ټول خپل وزیران او خلک ورسره ناست دي. ما خو یې غټه بېعزتي وکړه، ورشه جلاد راولئ چې دا ماشوم حل کړو. ښځې ورته وایي دا ماشوم څه پوهېږي، تا څه پېژني او ستا ګیره څه پېژني. ماشوم خو هر چا ته لاس اچوي، خپلې مور نه مخ رانیسي، دی به نه حلالی. نه نه دا هغه ماشوم معلومېږي. بعضې خلک هم داسې چې د بني اسرائیل دشمنانو هغې هم له پړه کې وسوسې واچوي، دا همغه دی که نه ګوره لاس یې در واچو او ګیرې نه ونیوی لاندې راخ کې. فیصله یې په دې وکړه چې ښه دا ماشوم په ناپوهتیا کړي دي که په پوهه یې کړي دي. دته به اور کېږي، یو خوا ورته لالونه کېږي. که چېرته دې لالونو نه ورغي بیا ماشوم پوه دی، هوښیار دی، د هوښیارتوب نه زما ګیره نیولې ده. او که اور له یې ګوتې یوړې نو بیا خو ناپوهه دی، زما ګیرې په ناپوهتیا نیولې ده، بیا به معافي. اور یې م کېښودو، لالونه یې ورته کېښود. هلته بیبي آسیه الله ته جاړي چې خدایه خیر دی که لاس یې وسوځي خو چې لال له ګوتې یو نسي مرګ نه بچ شي. موسی علیه السلام یې چې ورته کېنو په خلپوسو لال له روان دی. جبریل علیه السلام وله دا لاس دی بل طرف تک اور طرف تک، ځکه اوس پکې د لاس ته سوځېدو د مرګ دوه خبرې دي. مرګ نه بچ شي لاس کو سوځي خیر دی. هغه زرې هغه دغه له ګوتې یوړی هغه سرې سکروټ کې له فورا خولې له راوړي چغې کړې. بیبي آسیې زر نمبر یې جوړې شو که ما نه وي چې ناپوهه دی. که دا پوهه او په پوهه ستا ګیره راښکنه اوس پې لال له ګوتې وړ ګوره اور له یې ګوتې یوړې. ښه زه واقعي چې دا ناپوهه دی. چې لویږي مور یې راځي او چې د موسی علیه السلام مفسرین لیکي مور کله درازي د فرعون دربار ته، ځکه چې اوس خو د دې فرعون بچی ظاهر کې خودي ورته بچی وی، هغه یې لوی که د هغې به ډېر لوی قدر و، ډېر لوی عزت به و.
او کله کله براتلا چې د خپل ماشوم په مې ورکړي دا وګورم لیږي وروړو خلک یې قدر کوي عزت یې کوي بار چې وځي نوکران هم ورسره منډې وایي دیم کله ځي د موسی علیه السلام د مور کور د ښار نه بارو کله زم هغه خپل رضاعي مور له چپې راکړي د هغې ملاقات لازم نوکران به ترې څه مخکې ځغلېدل څه به ترې وروستو ځکه د فرعون زوی دی ظاهر کې خو داسې وه او چې واپس به راته ډېر لوی قدر او عزت و قرآن شریف کې الله وایي چې کله لما بلغا اشده ځوانۍ ته ورسېد نو طاقت خو ده کې زیات و خدای پاک عجیبه حسن ورکړی و عجیبه جسم ورکړی او بیا پیغمبر کې ډېر لوی طاقت یې نو پیغمبر خو لا دې وخت کې نه دی خو د پیغمبرۍ نښې خو پکې شته که نه پیغمبر جوړېدو والا دی یو ځل د مور د کوره را روان دی او داسې ټیم دی چې هغه څنګه دی قرآن شریف کې ودخل فی المدینة علی حین غفلة من الناس داسې ټیم دی چې خلک پکې وده دي عموما د غرمې وخت کې خلک ودي څوک نه یا ماسخوتن ډېر را روان دی فوجد فیها رجلین دو کسان ولیدل یقتتلان دواړه یو بل سره په جګړو دي هذا من شیعته و هذا من عدوه یو د دله قوم نو او بل د دشمن د فرعون د قوم نو په جګړه دي نو فاستغاثه الذي من شیعته چې د قوم کم کسو هغه ورته آواز وکړو ای موسی راشه دا سړی په ما ظلم کوي د فرعون د قوم سړی را باندې ظلم کوي هغه سړی د فرعون باورچي و هغه له به ډوډۍ پخوله خوراک به پخو هغه خشاک راوړو نو دی بني اسرائیلی ته وی د موسی علیه السلام دی قومي ته چې دا خشاک یو هغه وسره نه وړو هغه وهب په زور به در باندې وړم ستا پلار به موړي په جګړه دي موسی علیه السلام ورغه هغه د فرعون باورچي ته وی چې لکه ظلم مکو چې نه وړي نو په خپله یو څه کنه ها ته په کې لاسې د فرعون ستا د پلار د فرعون باورچي ما زه خو کوټې سړی نه یم هغه سره بیا ادبي شروع کړه موسی علیه السلام ورته لږ غوندې ادب ښو چې لکه داسې مه کوه ته خو ګوره ظلم هم کوې زیاتې هم کوې درته جاړي فریاد کوي ته په زور پې ګېډې وړې او زه درته وایم چې ظلم مه کوه زیاتې مه کوه نو ما ته هم رانیغ شوې موسی علیه السلام یو څوک ور برابر فوکزه یو څوک یې و چې یو څوک یې و نو فقدوا علیه بس اړو سترګې او نه راپوله لاندې پرېوت مردار شو مکمل مړ شو چې مړ شو خدایا هذا من عمل الشیطان انه مضل غوی مبین دا څو شو دا خو د شیطانی جذبه غصه راکراله اگر چې سړی کافر دی حربي دی د ادب ورکو د مر په نیت نه وو ظالم او ظلم یې کو خوشي ور برابر شو خو څوک شته نه څوک په پی نه شو موسی علیه السلام خلال واپس د فرعون دربار تل د کې اطلاع راغله چې را دغه یو کس چا وجلې د فرعون باورچي چا وجلې پولیس یې خواره کړ معلوماتو کې دا چې چا وجلې نو دنه مونږه سزا به ورکو موسی علیه السلام سار لبیا داسې بار وته دی اندازه اخلي چې نه ما دا سړی یاد نه کی اوس هغه سړی بل طرف په جګړه دی پرون چې کوم قرآن شریف کې الله وایي بل چا سره په جګړه دی چې بل سره په جګړه دی نو موسی علیہ السلام ته आवाज کوي راشه وې دنه اخلاص کا موسی علیہ السلام ته ظالمت انک لغوی مبین ته ډېر خطرناک سړی ښکاري کله یو سره جګړه کې کله بل سره جګړه کې رواني خټول پتا کې دي اوس موسی علیہ السلام ورغه چې دل ادب ورکی وو یا نه خو دل ادب ورکو چې ګور راځي مکو جګړه کې اپوي شو هغه چې پرون خو یو بیغمه کړی دي اوس کومال را ورسېد نو خود مال یو سکرا کاغه پستر گوار سلی دی خدا خو نن بس زما قیامت ته بس بیغمه کېږي اتريد ان تكون جبارا في الارض او اتريد ان تقتلني كما قتلت څنګه نفسا بالامس خا پرون دی یو وجل نن ما وجه راس فاش پرون دی یو وجل نن ما وجنه ځان لوی جبار او مکبرجن او متکبر جوړه داسې کې سبا ګوري مال کو تیراو نړې بس هغه کم سړی چې سره جګړه واغه خو پوه شو چې خدا پرون سړی خود وجلې خبره خدا خلې نه وته الله فورا د فرعون دربار د جسه هغه الک چې وجلې شوی دی هغه خو اتا چې کم لوي کړی دی هغه وجلې مشوره شروع شو میټینګ یې راوخته چې سره سوکو چې اسیم خپنه شي او د سزا ورکو موسی علیہ السلام تم پتو لګی چې راس خو پاش شو
یو کسو د فرعون په دې دربار کې هغه د موسی علیه السلام سره مینه وه، په منډه راغی. حضرت موسی علیه السلام الله نه لاول خو درخواست وغوښته چې الله ما نه خو زیاتې شوې ده او ما معاف کا. قرآن شریف کې الله فرمایي فغفر له، الله وبخه او فورا یو لویه لار ده د مدین په طرف پغې روان شو چې فرعون مې وجنې راشه دې وطن نه ځانو. بس اوس کم ماشوم چې د بادشاه په کور کې لوی شي، د بادشاه کور کې، او مختلف قسم نعمتونه کې لوی شي، نه ګرمي په سترګو لیدي او نه یخني په سترګو لیدي او نه خپه په ځمکه لګېدلي، نوکران ته تاویږي را تاویږي او پاسونو ګرځي او په مزو چرچو کې سر وي. اوس اقا الک په دشتو اوس کم ماشوم چې د بادشاه په کور کې لوی شي، د بادشاه کور کې، او مختلف قسم نعمتونه کې لوی شي، نه ګرمي په سترګو لیدي او نه یخني په سترګو لیدي او نه خپه په ځمکه لګېدلي، نوکران ته تاویږي را تاویږي او پاسونو ګرځي او په مزو چرچو کې سر وي. اوس اقا الک په دشتو بیابان کې په یو جوړه جامو کې سرتور سر د مصر نه روان شو. اتک شپې یا لس ورځې مزل د مدین ته په لاره ځي او د الله نه سوال کوي چې خدایا ته زما حفاظت وکړي، څنګه دې وهدیني سواء السبیل، خدایا نیغه لار راته وښیه. بس دم د الله نه سوال وکړي چې خدایا ما ته هدایت وکړي او ما نیغه لار راته وښیه. اته شپې لس شپې تقریبا چې مزل یې وکړ، لاره کې دمه کېږي هم، ستړی دی، یو ځای ته ورسېد چې هلته لویه ګڼه ګوڼه ده او یو کوی دی. کوی په هغه کوي خلک راجمع دي، څوک د مشکونو کې اوبه وړي، څوک د څاروي اوبه کوي، او یو دوه جینکې دي ومن دونهم امرأتان تذودان، هغوی سره ګډې چیلې دي خو هغې یې د رش نه منې کوي، چوکې یې نیولې د رش ته یې نه پرېږدي. دی ورغې هغه جینکو ته ما خطبکم ولې دلته ولاړ یې؟ وایي مونږ هم دا ګډې چیلې روستې دي خو دا سړي دي او دوی ګډې چیلې خپل څاروي سیرابوي، نو مونږ خو حیا ده، نو د سړو میانځ کې مونږ نه ننوځو، چې دوی لاړ شي بیا به مونږ خپلې ګډې چیلې سیراب. یو روایت کې خدا سے راځي چې هغه سړي لاړل، نو لږې غوندې اوبه په هغه حوض کې پاتې شوې او په هغه کوي باندې یو غټه تیږه کېښوده، غټه تیږه مضبوط سر چې هغه د جنکو نه شو کولاولی. نو موسی علیه السلام ورغې هغه تیږه یې ته لرې کړه. او بل روایت کې دا راځي چې موسی علیه السلام کې خو هغه زور خو و که نه، جذبات هم پکې و، د هغه خلکو په هغه رش کې دننه ورغې، لاسونه یې وړقول، خلک یې خوا دې خوا کړل. تاسو څاروي صاحب وایه دوه جنکې دي غریبانانې، هغوی له لار نه ورکوئ. هغه بورقه چې پنځو شپږو کسانو به په شریکه رایسته، حضرت موسی علیه السلام ګرګړې په یوازې تا وایي او بیا راوویستې هغه جنکو له اګړې چې له سیراب کړې او بیا لاړ یو سوري ته، سملاست ربي انی لما انزلت الی من خیر فقیر، خدای ستا خیر ته محتاج یم، کم خیر چې ته نازلې د انسان دپاره خدای زه ورته محتاج یم، نه مې بړستن شته، نه مې تولی شته، نه مې څادر شته، نه مې زیاتي جامه شته. بلکې علما لیکي اخو دا یو سړی چې داسې د مالدار کورنۍ وي یا د اوچتې کورنۍ وي، د هغه سپلی خو نازکې وي که نه، نازکې سپلی وي، هغه مضبوطې نه جوړوي چې ډېر عمر کېږي، میاشت نیمله، نو هغه په لاره کې سپلی هم شتېدلی پیاده روان دی. اوس او زه خو په منډه را تښتېدلی یم، خدایه دا به زما څه به کېږي؟ او ژوند یې د بادشاه په محل کې تېر شوی دی، خدایه مور هم پاتې شو، ورور پاتې شو، قوم پاتې شو، دا څه په مصیبت وړېدم، الله څه به کېږي؟ جنکې لاړې هغه د شعیب علیه السلام لوڼه وي. دا بل ابتلا ده. اوس یو ابتلا هلته نه ده او فتناک فتونه، دا بله فتنه. هغې لاړل، بابا یو مسافر دی، یو مصري معلومیږي، د مصر دی، رنګ نه مصري معلومیږي او ډېر بې کسه دی، بې سوکه دی معلومیږي. او ما بابا ډېر حیاناک هم دی، مونږ سره سترګې نه دي لګولې او ډېر مضبوط پهلوان هم دی او ټوله قصه پلار ته وکړه شعیب علیه السلام ته. شعیب علیه السلام خو پیغمبر دی، هغه ته خو پته لګي، ورشه یو کسه ورشه او رای ولې چې تاسو له ګډو چې له سیراب چې د هغې مزدوري موله ورکړم. دا یو پسې لاړه. موسی علیه السلام ته وایي چې ان ابي، زما پلار چې دی نو هغه
تا پسې را لېږلې متا غواړي څنګه دی قرآن شریف کې چې تا له اجرت درکړي چې تا مونږ زمونږ ګډې چیلی سیلاب کړه د هغې دله مزدوري درکړي نو وی دته مخکې شه زه درپسې یم دا جینۍ مخکې شوه موسی علیه السلام ورپسې دی هوا راله د هغې دا پنډۍ وړقولې دا پنسې پنډۍ ښکاره شوې ای جینۍ وی ته وروستو شه ما ته شا نن اواز را کوه چې ښي طرف ته تاو شه ګل طرف ته تاو شه په تا مې نظر لګي دې ته مخکې دی او ته اواز ورکړي داسې تاو شه داسې تاو شه شعیب علیه السلام باندې وردن نه شو چې وردن نه شو تپوس یې ترې وکړ کوم ځای نه رالې څه مسله ده ده د ټوله قصه وکړه هېڅ فکر مه کوه نجوت من الظالمین خدای د ظالمانو نه بچ کړي دې ته مدین وي دلته د فرعون بادشاهي نشته او نه تا پسې دلته څوک راتلی شي دا بل علاقه فکر مه کوه او پوه شو شعیب علیه السلام چې دی هلک کې د پیغمبرۍ اثار دي دنه به خدای پیغمبر جوړی او پوه شو پیغمبر دی پیغمبر ته خو وحی کېږي هغه جناب هغه جینۍ ورته وی چې بابا ان خیر من استاجرت القوی الامین خو ته مزدور به مونږ نیسو مونږ خو خدمت نشو کولی ګډو چیلو نو که ته مزدور نیسې نو استاجر هوتې دی ونیسه په مزدورۍ او دا ډېر بهتر ډېر ښه مزدور دی او بابا ډېر مضبوط دی او امانتګر دی مضبوط څنګه دی بچې وی بابا هغه لس کسه چې کومه برقه راوباسي په یوازې درېسته هغه مضبوط سر چې ګڼو کسانو پکې ویسته د په یوازې یې خوا که او امانتګرم دومره دی حیا پکې دومره ده چې په لاره راتلم نو دې ځان نه وروسته کړم ما ته یې نه دي کتلی شعیب علیه السلام ورته څه وایي هلکه داسې وکړه که دې خوښه یي نو ما سره مزدوري وکړه او مزدورۍ بدل به څه در کوم تنخوا به دې سي تنخوا به دې که اته کاله دې زما خدمت وکړه مزدوري دې وکړه نو زما دې دوو لوڼو کې یو به په نکاح دله درکړم او که لس کاله دې وکړه نو ډېر به ښي تپوس یې ته وکړه عمر دې څونه دی څه کم څه خوب شاید 10 کاله عمر یې دغې وخت کې هغه ته پته و چې په 40 کاله پیغمبري میلاویږي اته یا 10 کاله چې ما سره تیر کې عمر به 40 ته ورسېږي پرېږده چې زما خوا کې په ګاونډ کې دله خدای پیغمبري ورکړي خوښه دې خپله ده هغه وشو په دې فیصله شعیب علیه السلام ته وی او بالکل په دې فیصله ده الله علی ما نقول وکیل بس ټیک ده چې تاسو وی او ما سو وی نو الله په خبر الله د دې خبردار او الله ته دا کار به موږ سپارو د شعیب علیه السلام خدمت پې کو او د هغه ګډې چیلې به سرولې شعیب علیه السلام خنو ګډو چیلو کې خو یو دا فایده شو چې پیغمبر دا سخت او د منډو تړلو بلد شي دمه فایده پکې سره دې ګډو چیلو مثال داسې لکه امت ګډو چیلې به د منډه وي ته ورپسې دې چرانه چې ته شرمخونه تختی په امت بم خیال ساتي چرانه شیطان گمراه نه کی ګډو چیلې به د منډه وي په پردي فصل به ورځي ته به او خو پردي فصل نه خوري نه نو هغه نه ته وي پرې چې وی خوري دی وته شاکی که پردي فصل والا راغی لکه چې خدامه خو خیال نو نه اصل مسلمان چې دی به د پردي فصل خیال ساتي چې ګډه چیلې په پردي فصل ورنشي نو تب هم د خپل امت خیال ساتي چې دیرانه گمراهیت او ګناه ته لړ نشي او د ګډو چیلو به د نور خیال ساتي چې نور رانه خراب نکي باران خراب نکي غلې رانه غلا نکي داسې پوره د امت نگرانی وکړي پیغمبري ډېر ګران کار دی لوی منصب او لوی عزت ته کار ګران دی نو ګډه چیلې په وسرولې او ځان سره اوسو چې د پیغمبري طریقې او چلم زده کی څوک اته کاله یادوي او څوک 10 کاله یادوي چې هغه موده پوره شوه نو حضرت شعیب علیه السلام ورته خپله لور په نکاح کړه د وعدې مطابق او د بیا خواهش ظاهر کړه چې زما خو 10 کاله وشو د فرعون نه به زما خبره ممکن ده یېرئ مور مې یاده شوې ده رور مې یاد ده خور مې یاده ده شعیب علیه السلام تسخر ته وی کې اجازت راکې نو زه به لاړ شم د مور ملاقات له ډېره ښه لاړ شي ګډې چیلې هم وله ورکړئ ښځې هم ورته حواله کړه او پیسې هم وله ورکړئ خصوصا هغه امسا چې شعیب علیه السلام سره پرته وه د پیغمبرانو نه نسبا دله را رسېدلې وه علما لیکي وي دا هغه امسا وه چې آدم علیه السلام د جنت نه 10 څیزونه روړ یو پکې د امسا وه هغه یې ورته حواله کړه او داسې په اثار هم نه راواله کړی مفسرین لیکي وي دننه کوټې ته ورشه تا ګډې چیلې بودې نو یو کونټۍ پرته د هغه راواله دی ورغې دا کونټۍ راواغېسته وی نه دا کې ده بله راواله هلته بله پرته ده دا زما ده بله راواله
وی چې دی به ورته هغې کې ګڼې کونټۍ پرتې وي هم دا به یې ګوتلو راتله چې بیا به یې راوړو تا ته نه ویم چې دا کېده بله پرته ده بله راوړله وی دا خو ما صاحب کېښوده بله مې راواغېشته نه نه وي همغه دې راواغېشته چې هغې کېښوده بله یې راواغېسته چې راوړو مقه ده دا وایي دا بس هم ستا نصیب دی پکې ورته پته وه که نه چې دا کونټۍ خو کونټۍ ده علما لیکي دا هغه امسا وه چې پشتن نسبن د شعیب علیه السلام لاس ته را رسېدلې وه او دا هغه و چې حضرت آدم علیه السلام ځان سره کوم 10 څیزونه د جنت نه راوړو یو پکې د امسا وه ایم وله ورکړه لورې م ورته په نکاح کړه ګډې چیلې م وله ورکړې را روان دي یو مقدس ځای دی وادي سینا هلته چې راورسېدل نو د بیبي د ماشومانو د ولادت تکلیف شروع شو اولاد یې کېده دغه وخت کې انسان ته د ګرموالي د اور ضرورتي او د دویم زنانه ضرورتي حضرت موسی علیہ السلام چوکت یو ځای کې اور ولید رڼا وه بیبي ته وایي ته دلته کښېنه انی آنست نارا ما اور ولیده لعلی آتیک بقبس زه یو شغله درته راوړم ورځم یو شغله به راوړم اور به درته بل کم ګورم اور سره به خامخا څوک وي نو څوک زنانه کوي نو تاله به راولم ستا خدمت به م وکړي ډېره ښه ده بیبي ورته ویې خو د علاقه کې بلده وه وی داسې وکړه چې ځان سره د امسا واله شپه ده توره تیاره ده باران هم وریږي نرې نرې سیلی هوام ده دا امسا ځان سره واخله او دا پنې دې م پخپو کاسې نه چې ته مار یا لړم څه شی دله ټک در نه کړي او امسا م واله چې ته څه حیوان میوان دله نقصان در نه کړي نو ورشي چې هغه اور له ورغې یو دغې راواغېسته څه ورته وي دا اور کې شوړه یې راواغېسته او چې اور ته وکتل اور د اونې په سر بلیږي اور د اونې به اور اغېستي انسان خو نشته او نه څوک شته اونې به اغېستي اور شوړه یې راواغېسته هغه اور ته ور مخامخ کړه چې دې اور ته شوړه ور مخامخ کوي هغه اور ته بره کېږي چې دې شوړه ور اوچتوي اور ته نور هم بره کېږي حیران خو شو چې دا عجیبه اور دی نه اونه سوځي نه لوګی شته نه بوی شته ځکه اور خامخا بوی هم کوي او لوګی هم کوي د دې اور نه بوی شته نه لوګی شته نه تاو شته اور خو تاو هم کوي لیکن خو تاو هم نشته دا خو اور نه معلومیږي ځکه دا اور خاصیت هم دا دی چې دی به تاو کوي لوګی به کوي بوی به کوي کوم ځای چې بلیږي شی به سوځي نه اونه سوځېږي نه بوی شته نه لوګی شته او عجیبه دا ده چې شوړه وروړم نو دا اوچتېږي ښکته کېږي رڼا اعلی مزیداره کړي دا خو اور نه دا خو څه بل څنګه رڼا ده دی په دې سوچ او په دې فکر کې دی غم کې دی چې آواز ورته کېږي اے موسی انی انا الله زه الله یم فاخلعن علیک انک بالوادي المقدس طوا ته مهرباني وکړه پیزار دی وباسه دا اخوا دی خوا ځای نه دی دا ډیر مقدس او پاک ځای دی ځکه چې الله تا سره کوم ځای کې خبرې کوي نو دا ډیر مقدس او پاک ځای وي او طوا د دې نوم دی پڼې دی وباسه دا اواز چې دا اورېده اواز چې اوري د ښي طرف نه م اوري او د ګس طرف نه م اوري د بره نه م اواز اوري او د ځمکې د طرف نه م اوري د مخې نه م اوري او د شا نه م اوري حیران دی چې عجیبه آواز دی علما لیکي چې د الله آواز و د الله د آواز تعلق د غوږ سره هم نه دی ګورئ مونږ خو چې کوم آواز اورو د انسان نو په دې غوږونو یې اورو د الله آواز انسان په هر ځای اوري هر شریف اندام په هغې آواز اورېدلی کېږي نو دی یو خوا بل خوا ګوري چې د آواز د کم ځای نه دی بره ګوري ښي طرف ته ګوري ګس طرف ته ګوري مخکې ګوري شاته ګوري الله ته کم ځای نو ورته آواز کوي چې ته کم ځای الله کله یو خوا ګوري کله بل خوا ګوري هغه د بیبي مسله په ځای پاتې شوه او د الله سره د الله خبرې واورېدې یو تجلی ولیدله یو خوند پیدا شو رب العالمین فورا ورته بشارت او زیری ورکړي چې تعالی ما پیغمبري درکړه خو پیغمبري
بشک ډېر لوی عزت دی، حقیقت تا دی، ډېر لوی احترام او ډېر لوی عزت دی، خو لوی بوج هم دی. اسانه خبره نه ده. دې طالبانو ته موږ دا پټکې د کال په آخر کې تړو، موږ وایو دا خو یو ډېر لوی عزت دی، تا نه خدای عالم جوړ کړ. او دا پټکې د مشرۍ نښه ده، که څوک پوهېږي د عالم په قدر او په عزت. ځکه د پیغمبر او د خدای د علم ته وارث شو، د هغې عالم جوړ شو، ډېره لویه خبره ده. خو ګورې عزت هم دی، خو ډېر لوی بار هم دی. په سر د لوی بوج کېښودلی شو، اوس به دا دین بل ته رسول هم غواړي. نو پیغمبري خو لوی عزت او لوی شرافت دی، خو لوی بار هم دی. داسې بار دی چې فوراً ورته وایي اذهب الى فرعون انه طغى. لوی دشمن دی فرعون، سرکشه زلال شو او هغه ته اوس دین ورسوه. اپوی کا او دا خو اسانه خبره نه ده. بادشاه له به څوک ځي، وررسېږي به څنګه، او هغه ته به دا خبره څنګه کېږي. د ده ژبه کې لږ غوندې لکنت هم و، خبرې به صفا نه شوې کولی. صاحب ژبه کې مې لکنت دی، او چې په سړي باندې دې ژبه کې لکنت او په ده باندې لږ هیبت راشي، د ده ژباړو کار نه کوي. سړی مې هم د هغوی د قوم وجلی دی، هغه دشمني هم را پورې ده. خدای یو کار وکړه الله، او د الله کار کې خو انکار نشته او نه کولی شي. داسې وکړه چې زما ورور دی هارون ملګری مې کړه، دوه به یو په یو بل به ډاډ یو. که زه خبره کې انخطېدم زما خبره به هغه کوي، بس ورځو به نو. خو الله ورته وایي چې ځه دا خبره به دې ومنله، ستا ورور هارون مې پیغمبر کړ، هغه ته زه اطلاع ورکومه، هغه د ښار نه بار استقبال هم وکړي، پیغمبر مې کړ. او یریږه تا له داسې طاقت در کوم چې فرعون څه کوي چې د هغه نه مضبوط بادشاهان هم تا ته لارې به در کوي. حقیقت تیرونو عزت د چا په اختیار کې دی او طاقت د چا په اختیار کې دی. یو غواړي تعز من تشاء و تذل من تشاء، څوک ذلیله کی او څوک عزتمن کی. وی داسې وکړه چې د امسا دې وغورځوه، چې امسا یې وغورځوله هغې نه یو لویه اجدها ښامار جوړ شو. دې ته وروسته شو وی ملا تخف مه یېرېږه، سنعیدها سیرتها الاولی. ګوتې یو سو همغسې امسا به ته جوړه شي، چې ګوتې یوړې بیا ته همغه امسا جوړه شو. وی زه دا خو دې مضبوط او لاس دې په ګریوان کې ومنډه، چې لاس یې ګریوان کې ومنډه وي بار راوباسه چې راویې ویسته. داسې شغلې رڼاګانې ترې ختې چې لکه د سپومې او د انور غوندې به شغلې او رڼاګانې کولې. واضمم یدک الی جناحک تخرج بیضاء، لاس ومنډه راوباسه تک سپین بخیږي. من غیر سوء آیة اخرى، سر برګي مرض به پینی او نه سره بیماره بی، دا بری دویمه نښه شي. زه اوس فرعون لزا کا خوا دې خوا کوي، داسې شی مې دله درکړه چې کونټۍ غورځوه دې ټیزونه باچوي، منډې به وایي، غږ هم درته نه شي کولی. لاس ګریوان کې منډه شغلې به کوي، د په سترګو به د هغې اثر کېږي، پړک کې به د هغې روښنایي اثر کېږي. که او دې نه مني خو یریږي به. راغې را روان شو، رور هارون علیه السلام لار کې استقبال وکړ او د الله حکم و نیغ په نیغه فرعون دربار ته ورلل. لاول خو درباریانو نه پرېښوده، خو بیا یې پرېښوده او بادشاه ته فرعون ته ورسېد. خپل تعارف ورسره کوي، صاحب زه دې وپېژندم؟ نه ما خو نه پېژندلې، زه هغه هلک یم چې هغه تا سره ماشوم لوی شوی ما، او بیا لاړم مال الله پیغمبري راکړه، او بذات الله ما ته حکم وکړ چې د فرعون ته ورشو دین ورته ورسوه. سپېرله پکارو چې د الله را لېږلی شوی پیغمبر د ده په نوم قدر یې کړی وي، چې اوهو زم دومره شوم چې زما متعلق الله تا ته حکم کړی چې دله ورشه. ما کې جرم دی، ما کې لویی ده او الله هغه محسوس کړی ده. بادشاه ته لته ورکړی وی او د الله خبرې منلې وي، نو لوی نیکنامي او نوم به شوی وي د دنیا کې هم د الله په نوم هم. هسه وایي ورته سپېره او ته وایي ښه درې خبرې واوره. یو خبره خدا ده چې ته مونږ ماشوم لوی کړې، راکوټ هم لوی کړې، اوس راځې مونږ ته نصیحتونه کې. دویم دا دی چې ته خو مجرم یې، جیل کې دی چو تا به خو زمونږ سړی دی وجلی دی، خره خدای په اسانه ګوتو له راوست دی، اوس به تخت دی کم خوا. او درې مقصد دی سړي په مقصد ملاول پوه کا. هوښیار دی فرعون، دا بادشاهي ګورې په مقلتوب هم نه کېږي، هوښیار دی. مقصد دی څه دی؟ وی مقصد خو مې دا دی چې زما یو الله دی، یو رب، شریک هغه نشته. ته ځان ته خدای وې، که فرعون به وي انا ربکم الاعلی، زما نه لوی خدای بل نشته، وی ستاسو لوی رب زه یم. ته ځان ته خدای وې، دروغ، دا غلطه خبره.
ستانه مخکې دا دنیا چا چلوله؟ ستاره بادشاه نه اخوره دنیا څوک چلی؟ او تاله دا ژوند چا درکړی او دا رزق څوک درکوي؟ او دا خوب دله څوک راولي او دا ویښه دله څوک راولي؟ ډوډۍ دله څوک درکوي؟ دا لاس پې دله څوک لقوي؟ داسې مه کوه، سرزوري مه کوه. الله یو امنه، زه د الله رسول یم، ما په حیث د رسول په حیثیت د یو پیغمبر او د استازي ومنه. باقي که ته دا خبره کوې چې سړی وجلی دی نو ما په قصد نه دی وجلی، ما خو هغه ته نصیحت کو، په نصیحت نه پوهېده، بیا مې ورته ادب خو، یو سوک مې ورکه ور برابر شو سره. په سوک خو څوک نه مري، نو ما خو سوک ورکړی دی. او دریم دا که تا زه ماشوم لوی کړی ما نو بېشک ښه دې کړي دي، دا د الله فیصله وه، د الله خوښه وه. تا د مور د کوره نه یم راوستی. جادوګر چې کوم قابل جادوګرانو د مصر هغه راغونډ کړل. چاته چې د اجت شي نو هغه هم بیا نخرې پېخرې کوي. صاحب دا خو وړه خبره ده، دې بدله موږ داسې پړ کړو چې غږ به هم نه شي کولی، خو موږ به پکې سي. تاسو چې څه خوښئ در کوم، بلکې تاسو به من المقربین، مشیران والم، د اسمبلی ممبران به والم، ما سره نږدې به لوی قدر او ډېر لوی عزت بدله درکم. ورځ مقرر شوه، دا شورې د مخکې نه مقرر وه، جادوګر لګیا دی خپل جادو یې برابر کو. نظربندۍ والا دې میلو کې ما لیدلی دي، لوټه کې به اوبه نه چې ویړه کوي اوبه پکې را پیدا شي، او غټ تیر به یې په اوږه به یې کي، دی په اوږه کړي نه دا ستا نظربندي ده. او غټه اوږده چاړه وي په خوله به یې ومنډي. خدای پاکه دا چاړې څنګه په خوله ومنډله؟ دا خو د خوله کې راځي، نه وینه شته او نه بل څه شی شته، دا نظربندي ده. تا ته الاوړې شیخ کاري، شیشې به کله خوري، بوتل ته لکه شیشې خوري، دا شیشې خو دې نه خوږی، دا حقیقت کې نه شیشې خوري او نه چاړه په خوله یې منډي. تا ته داسې ښکاري لکه چې دې دا کار کوي. دا یو فن دی. هغه جادوګر هم د خپل فن مظاهره وکړه. قرآن کې چې الله وی وجاءوا بسحر عظیم، لوی سحر او لوی جادو او ډېر انتهایی الله ورته لوی وایي، نو دا به لوی وي که نه؟ لوی نظربندي جوړه شوه. فاذا عصیهم حبالهم وعصیهم، هغه رسۍ هغه چې کوم هغوی پړی راوړي، یخیل الیه من سحرهم انها تسعى، هغوی په خیال کې داسې راتله، منډې نه والې او نه لقېدل، خو خلکو ته داسې ښکاره کېدله چې ګنې دا منډې وي، هغوی سره چوکې وي او پړي چې میدان کې وغورځول، هغې نه ماران جوړ شو. څوک یو خوا مار منډوي، څوک بل خوا مار منډوي. خو لاول یې عیسی علیه السلام ودرو، وی ته امسا مخکې غورځوه، عیسی که مونږ مخکې وغورځو. موسی علیه السلام ورته تاسو وغورځوئ. مطلب یې دا و چې تاسو دا مخکې ښکاره شي او بیا زه به ګورم خپل کونټۍ وغورځوم ښامار چې پته ولګي. چې هغې هغه خپلې امسا ورساګانې وغورځولو، لوی فرعون ناست دی او لاس ټپېږي او زنده‌باد دی او په لکونو خلق دی، لږ هم نه دي، او ساحران هم سور کې دي، خوشحاله دي چې زمونږ کم سحر وکړه د دې مقابله نشي، ګرانه ده، هېڅوک یې مقابله نشي کولی. او د فرعون د زنده‌باد نارې لګېږي او دیم په شاهي تخت باندې ناست په میدان کې. وګورئ لیدل یو امسا نه مار جوړوي، که دا پیغمبري و نو دا به بیا هم ټول پیغمبران دي که نه؟ دا دوی دا چوکو نه جوړ نه پیغمبران دي. هغه موقع میلاو شو، نخرې شروع کړې. موسی علیه السلام خپل امسا وغورځوله. چې ویې غورځوله، قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي فاذا هي تلقف ما یأفکون. داسې نه شوه چې یو رانیسي او شخوند پې وی، یو خولې د میدان په یو سر کې جامه کېښوده، بله جامې د میدان په بل سر کې کېښوده، ټول یې راغونډ کړل او الواق یې تېر کړل. چې څومره رسۍ نه ماران جوړ شوي او د څومره چوکو نه ماران جوړ شوي، فاذا هي تلقف، اړو شخوند یې پې ونه وو، بې شخوند یې تېر کړل. او چې څنګه یې تېر کړل او خوله یې وازه کړه او د فرعون په تخت یې ورغروال، نو هغه هلته ټوپونه جوړ کړل. علماوی دومره دستونه یې وکړل چې د شمیر نام زیاته. جادوګر خو پوه شو، جادوګر په جادو پوهېږي، عالم خو عالم پېژني که نه، شاعر پېژني، انجینیر ته پته لګي چې دا انجینیر دی، موږ یې څه پېژنو. ډاکټر ته پته لګي چې دا نسخه چا ولیکله نو دا ډاکټر دی او که ډاکټر نه دی. جادوګرو ته پته لګي چې جادوګر څوک، جادوګرو ته خو پته ولګېدله چې عجیبه مار دی، دا خو چې موږ کوم ماران جوړ کړي دي خو چې روان لکه د مار غوندې داسې کېږي، دا خو نیغ روان دی، دی خو داسې نه کېږي. او دا خو دا دومره رسۍ یې تېرې کړه، خېټه یې ډوغټه شوه، دا خو جادو نه دی.
او مونږ خو چې کوم جادو جوړ کړی دی خلق خو پې نه پیږي، مونږ خو پې پیږو چې جادو دی که نه. دا خو جادو نه دی، دا خو نظربندي نه ده. بس هغې پوه شو چې دا پیغمبر دی، هغې ته پته ولګېدله چې دا پیغمبر دی. او موسی علیه السلام فوراً دعوت هم ورکوي چې ګورې د پیغمبر امدا زما معجزه ده. دا مال الله یو دلیل لا کړی دی، د پیغمبر معجزه د پیغمبر نه ښیي. او زما دا دعوه ده، هېڅ هم نه غواړم، نه بادشاهي غواړم، نه مال او نه دولت، هېڅ هم نه غواړم، نه مشري غواړم. مشري د دې فرعون دقه یو شی غواړم چې فرعون رب نه دی، رب الله دی، او زه د الله پیغمبر. دې کې څه ګرانه خبره ده؟ نه بادشاهي غواړم، نه وزارت غواړم، نه ښځه غواړم، نه بل شی غواړم، نه مشري غواړم. مشري دې د دوم باره کې دغه غواړم چې یو رب ومنې، شریک نه لري. او زه د الله رسول یم، د الله استاد یم. رسول دا معنا چې د الله حکم تاسو ته رسوم. فوراً جادوګر پوه شو، هغې وی آمنا برب موسی و هارون. بس مونږ خو د موسی او د هارون پر رب ایمان دی، دې کې شک نشته، مونږ ته پته ولګېدله، مونږ خو ایمان دی. او فرعون هم دغه وخت سره لیت العل وکړه چې صاحب شی دې اوچته وه، زه لږ غوندې مشوره کومه. کونټه چې څنګه اوچته کړه، نو فرعون بیا اعلان وکړه چې نه دا د جادوګرو مشر دی، دا دی مشر دی، او دا چل د دوی ټولو ته ښولی دی. او دی ما سره مشوره ونه کړه، اعلان یې وکړه چې موږ مسلمانان یو. ما سره به مشوره کړې وه، بې مشورې دا یو سازش دی، یو سکیم دی، دی کشران دی، او دی مشر دی، غټ جادوګر دی. او دی مخکې نه فیصله کړې وه چې داسې مقابله به کوو، تاسو به ما ملګري کېږئ. او پریدم چته اعلان یې وکړه، خو اعلان په دربار چې ننوت نو اخباري بیان یې شایع کړ. هغه وخت سره ټرت نه شو کولی چې زه به دا چا چې د موسی ملګري شو د دې لاسونو خپې به پرې کوم. ښې لاس او ګڅخ په زوره نه ورکوي چې نور خلک ملګري نه شي. په لکونو خلک، مفسرین لیکي په لکونو خلک پروردګار په دغه یو وخت کې مسلمانان کړل. ډېر موسی علیه السلام د دې نه پس هم د صبر نه کار اخلي، بیا نصیحت کوه. اوس خو ملګري پیدا شو، اوس خو ډله پیدا شوه د قوم بني اسرائیل چې د فرعونیانو خدمتونه به یې کول، هغوی به ته خدمت اخیسته، او خراب خدمتونه به یې ته اخیستل، ټټی پې صفا کوه، لارې جارو کوه، پستونه پې کره، دا ټول خدمتونه به یې دې اخیستل د بني اسرائیلو نه. دا د موسی علیه السلام قوم. او دا هغه خلک و چې حضرت یوسف علیه السلام مصر ته راغلی سره د خپل ورونو، د یعقوب علیه السلام اولادو، دا بني اسرائیل د هغې اولادو. اسرائیل د یعقوب علیه السلام لقب دی، بنو اسرائیل د یعقوب علیه السلام اولاد. دا خدای په مصر کې خواره کړو. او د مصر اصل خپل باشندگان هغه د فرعون او د هغه قومو. بهر کیف یو نصیحت کوه چې نه سمیږي، نو الله تعالی زر نیوکه نه کوي، نیوکه کوي خو لږ ټیم ورکوي. او چې قوم پوه نه شي نو بیا نیوکه کوي، ټیم به یې ورکو، دوی به سم نه شو نو الله به پې عذاب راولېږه. بیا به یې ټیم ورکو، بیا به دوی سم نه شو نو بیا به یې پې عذاب راولېږه. او عذاب به څنګه و؟ کله به رب العالمین ملخان پې راوستل، پسونه به یې وله وخوړل. داسې ملخان به چې ردي فصل د دې میوې او ردی گیاګانې دا به مکمل ختمې کړې. اوس تاسو ته پته ده ملخان خو تاسو به ګنو راغلي دي کنه، دا د الله عذابونه دي. ښه دوی به رالل موسی علیه السلام ته به وي دا ته سوال وکړه، ځکه تا خیره کړې ده او موږ څه مشوره کوو، سوچ کوو. بیا به موسی علیه السلام الله ته سوال وکړو، هغه عذاب به ختم شو. بل به راغی، بل به څوک، بل به چیندخان رالل. دومره به چیندخان زیات شو چې کورونه به ترې ډول ډکو، لوښي به ترې ډکو. کم لوښي ته چې به کټوی ته دوی پخلی کوه به چیندخانو ډکوه، چې اوبه به اسکلې جام به د چیندخانو نه ډکو. او دا به صرف په دې د فرعون په قوم د عذاب و، د موسی علیه السلام قوم بني اسرائیلو باندې بنو دا عجیبه وه. بیا به رالل، درخواست به وکړو. قرآن حکیم کې الله فرمایي ښه چې ته الله ته سوال وکړه چې دا عذاب بند کړي او موږ څه مشوره کوو. موسی علیه السلام موقع ورکول، ورته پته وه خو موقع ورکوي، الله ته به سوال وکړه الله د عذاب پې بند کړه. بیا چې به سم نه شو درېیم عذاب به راغی. قرآن شریف کې الله وایي دم وینه، هر شی به د وینې ډکو، کټوی به وینه وه، اوبه به وینې وې کوي، او بني اسرائیلو سره بنو. او عجیبه دا ده دوی به لاړل بني اسرائیلو کې دوستانه تعلقات خو به وي، تاسو د خپل کې اوبه راکړئ، چې هغې به ول په جام کې د خپل کې اوبه ورکړئ، اجام به دغه بني اسرائیلو ملګري دی له ورکړه، د بني اسرائیلي په لاس کې به اوبه وي چې د دې لاس ته به جام وړي وینه به شوه. تر دې حده پورې
چې یو سړي وی لکه داسې کومه زه په خپل خوله کې اوبه رالم او د خپلې خولې نه ستا خولې ته درړومه پرېږده ډېره ښه ده. هغه په خپل خوله کې د خپل کوی نه اوبه راواغېښتې او چې د خولې نه د هغه فرعوني د قوم سړي ته په خوله کې ور واچولې هلته دې وینه جوړه شوه. د الله خدای دې د خپل قهر او غضب نه وساتي. زما دې قسمي چې د الله عذاب او قهر راشي نو اوچو سره لامده به م سوځي. د مارونو دا عذابونو باندې کار ونه شو. چې کار ونه شو بس موسی علیه السلام مجبور شو بني اسرائیلو ته ویې ځای چې ځو دې مو نه پرېږدي او نه دې ایمان راوړي بس ځای موږ به ترې کډه والو زو به ترې به دې پېښه و خو دا د الله په حکم موږ به ترې ځو دې پېښه فرعون موږ خپل وس وکړه نه مني نه دې مني خدای دې بلا ورپسې کړي موږ خو به ترې ځو که نه. بني اسرائیل ویې ډېره ښه ده موسی علیه السلام قوم و ملګري ته پته وه د شپې ترې روان تښتي ته قوم ته تښتی د دې ظالم نه چې ده نه بچ شو ده نه خلاص شو په دې به دې مونږ پرېږدي ځه مونږ به ځان له خپله مسلماني چلو. الله د مشورې نه بغیر پیغمبر کار نه کوي. ښځه لارې ورته وښوله په هغه لار چې موسی علیه السلام سره د قوم روان شو خلک ورته وایي ته په غلطه لار لاړې ته خو دریاب دې مخکې وایي ما ته خو الله هم دا لار ښولې ده. فرعون خبر شو چې بني اسرائیل خو لاړل ووتل زمونږ دا کار به څوک کوي خدمت د پټو د لارو کوڅو د ټټو صفۍ دا به څوک کوي. بس هغه ویځي چې زه فوج ته اډر وکړه چې شابه وځئ. فرعون مخکې د فوج ورپسې چې دا بني اسرائیل به راونیسو په لاره کې او موسی علیه السلام په دریاب قومو ته بیا وایي چې ګوره مونږ درته وایي چې لار دې غلطه کړه په دریاب ورلو ما ته خو الله دا خو الله اوس څه حکم او داسې وخت و چې د موسی علیه السلام قافلې پسې د فرعون لښکر راورسېد انا لمدرکون اوس پسې کېږي وایي داسې وکړه چې دا کونټۍ خو تعالی ما د کمال شی درکړی دی.